ښه بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ خپل مایکروسافټ بورډ نوی پروګرام پیل کوو. نو وینډوز موږ ووایو د کمپیوټر هغه کوم ابتدایي مسایل چې وو هغه موږ زده کړل. نو ام اس ورډ نن د موږ نوی کلاس دی چې شروع کوو یې. ښه اول مخکې دونه چې موږ یو شی زده کړو موږ باید دغه په ارزښت پوه شو او په دغه پوه شو چې په دغه پروګرام کې کوم کارونه کېدلی شي. رسم اول زه تاسو ته هغه ښایم چې موږ په دغه پروګرام کې څه کوو چې تر څو په تاسو کې یو ډول انرژي پیدا شي دغه په ماهیت او ارزښت باندې پوه شئ چې هغه زده کړلی شئ. صحیح شوله؟ وګورئ صرف زه دلته تاسو ته یو څو نمونې راوړم، ساده نمونې چې دغه د ورډ کوم شاګردان چې وو د هغو دغه کارونه په دوی کې ترسره کړي دي. صحیح شوله؟ هغه هم داسې په ابتدایي لیول نه هغه شروع وکړه. اول اوس وګورئ موږ دلته دوی ته کتاب ورکوو چې هغه به دوی ترتیب وي په دغه ډول. د ورډ کې کوم پروګرام چې دی په هغو کې موږ ډېر کارونه کوو شو. خو یو څو نمونې ما دلته تاسو ته راوړي. دغه ډول یو کتاب تاسو کړلی شئ چې په مایکروسافټ ورډ کې څه لیکئ ترتیب کوئ. نو تاسو به یو فاینل پروجیکټ هم د همدونه وي چې تاسو ته کتاب ډیټا درکول کېږي تاسو به داسې ترتیبوئ. صحیح شوله؟ اوس دا دغو کلاسو کې شاګردانو کړي دي. ښه بل موږ اوس وګورئ فرضاً موږ که چېرته ولرو مثلا د موږ یو کورس دی یو تعلیمي مرکز دی په کې د موږ سره ډېر کسان دي 100 200 300 500 نفره دي. د هر یو ته موږ سرټیفیکټونه جوړوو. دا به زموږ نه څومره وخت ونیسي؟ ډېر وخت نیسي که نه؟ یوه ورځ کې هم د تر ټایم چې نشو جوړولی. که چېرته د موږ دغه دی اکسل او ورډ تخنیکونه نه وي زده. رسو زه تاسو سرټیفیکټ ښایم. دا کار د موږ د راډیو کلاس نه استفاده کړې وه. دا سرټیفیکټ دی. صحیح شوله؟ اوس وګوره موږ سره فرضاً که ډیټابیس ته موږ راشو موږ سره دلته زه په اکسل کې تاسو ته کسان وښایم. دا د موږ سره شاګردان دي نتایج دي. اوس وګوره د موږ سره څو نفره دي؟ 509. صحیح شوله؟ 510 9 اوله یې رو ده وپري. ښه اوس وګوره دا د موږ سره دومره کسان دلته په دوی اکسل کې شته دي. اوس که دوی هر یو ته موږ ځان ته رسو هلته یو نیم ټایپ کړو لاست نیم او لیول یې دی نو سکور یې دي نو دا به د موږ نه ډېر وخت ونیسي. صحیح شوه؟ خو که زه اوس راشم دلته اوس وګورئ موږ په اکسل کې خو موږ هغه نشو جوړولی سرټیفیکټ نشو ډیزاین کولی. صحیح شوه؟ موږ له دلته ډیزاین کړی. زه رسمه اوس دا دواړه سره لینک کوم ورته یم چې نتایج 2000 خله سرټیفیکټ هر یو نفر ته ځان ته جوړوه. صحیح شوله؟ اوس زه رسم مې لینک ته ګورئ دا شیان موږ نه دي ویلي زه صرف تاسو ته ښایم. صحیح شوله؟ رسمه اوس وګوره ورته یم چې موږ د یو بل ډیټابیس نه استفاده کړو. رسم هغه ډیټابیس زه دلته ورته سلیکټ کوم. ډیسکټاپ کې د موږ سره ډیټابیس وه. دا د موږ سره ډیټابیس دی. صحیح شو؟ په اکسل کې په اکسل کې موږ جوړ کړی. رسم په دو باندې کلیک کوم دغه یو شیټ دی د موږ سره د اول په نوم باندې اوکې باندې کلیک کوم. اوس دلته یو څه سیټینګ شته هغه ټول موږ د مخکې ورته کړي. صحیح شوه؟ که زه اوس راشم په پریویو ریزلټ باندې کلیک وکړم اوس وګوره زه د هر یو چې چینج کوم هلته موږ ته نمونه چینج کېږي که نه لیول چینج کېږي نیم چینج کېږي لاست نیم چینج کېږي. صحیح شوله؟ دا ټول موږ ته چینج کېږي. که ښکته راشم دلته وګوره سکور ته سکور آی ډي هر څه چینج کېږي. سکور تر اوسه ټول د موږ سره په 100 کېږي. صحیح شوه؟ که زه پورته لاړ شم دلته وچېرته د موږ سره سکور څه لیکېږي هغه هم چینج کېږي. اوس ننوي ته راغلل که نه ترتیب هم کې شته هر یوه ته د نتیجه څه شوله جوړه شوه. اوس زه ورته یم چې دا موږ ته څه لیکه پی ډي اف په حیث باندې لیکه. صحیح شوله؟ زه رسم اوس وګوره پرنټ باندې کلیک کوم څوره ټول دا ټول خیر دا شان موږ وایو. اوس وګوره مثلا چېرته پرنټ کوئ چېرته پرنټر ته یې کوئ او یو هم موږ غواړو چې د ورشول پرنټر نه استفاده وکړو. اوکې رسم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم یا په ډاکومنټ کې سیو. اوس وګوره 510 نفرو ته تقریبا موږ نتایج صرف په 2-3 دقیقو کې جوړ کړلی شوی. یو خو هغه ډیټا انټري ده هغه ډیټا انټري خو هر څوک کولی شي. صحیح شو؟ نوم د دې فورچونر خله هلته یې لیکه. اوس د ټولو ته د نتایج څه لیکېږي جوړېږي. کېدای شي د موږ نه یو اندازه وخت ونیسي. صحیح شوله؟ د ټولو ته نتایج جوړېږي. بیا صرف پرنټر ته دا سرټیفیکټس واچوه هغه خپله په ترتیب سره څه لیکي وي چینج کېږي په خپله یې پرنټ کېږي. صحیح شوه؟ پرې پوه ښه شوله یا
اوس دا ټول ګورئ پرینټ ته مودار شول پی ډي اف یو کتاب په حیث باندې شول صحیح شوه دا یې موږ کېدای شي یو څه وخت ونیسي نو د موږ دو ځای دا پروسس و ښه دا یې په دو بل اوس وګورئ موږ کړلی شو مثلا سی وي په دې کې ډیزاین کړو د ځان دپاره اوس وګوره زر ځم اول موږ باید دا کلوز کړو دا طریقه هم په ورډ کې زده کړې وه که نه وینډو کې مې ویلې وه اوس که زه راشم اوس وګوره سی وي فارمات تاسو ته یو فارمات درکول کېږي د سی وي صحیح شوله بیا به تاسو د موغو مطابق دا ډیزاین کوئ په چیش کې په ورډ کې اوس وګوره دا همدغو کلاسو ډیزاین کړې ده تاسو ته به دا فارمات چینج کېږي کېدای شي په دوران د همدغو کلاس کې ځینې نور پروژیکټ هم دلته وي چې هغه به تاسو ته په دوران د دو کلاس کې څه کېږي درکول کېږي به په هغو باندې به کار کوئ نو نه تمام موږ په ورډ کې دا کارونه نشو کولی که دلته موږ تاسو ته یو څه محدود نمونې ووایو ډېر نور کارونه په دې کې موږ کړلی شو صحیح شوه انشاءالله دا به د کلاس په دوران کې موږ زده کیږو ښه هر څه ما شروع کړو سی وي خلاصه ده د خپل تحصیلي ژوند او د خپل ژوند چې مثلا یو دفتر ته موږ ورکوو صحیح شوله دا به بیا انشاءالله موږ بیا زده کیږو ښه یوه خبره چې زه غواړم هغه تاسو ته وکړم دا ده چې په وینډوز کې خو موږ هغه نشو ورکولی دومره کورنۍ دندې ځکه ټول سکرینشاټ او دا شی خو دا هر درس کورنۍ دنده ده او د هر درس کورنۍ دنده به تاسو چک کېږي پوه شوئ حتما به چک کېږي مفقدان نشته کې صحیح شوه نو دا به تاسو کړی ښه رسو اوس اول موږ ورډ پروګرام پیژنو چې ورډ پروګرام څه شی دی مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا د ورډ پروسیسر دی صحیح شوه چې د ګرامر او سپیل د چک کولو دپاره څه کېږي استفاده کېږي ګورئ دا کارونه اوس ډېر نور پروګرامونه هم کولی شي که نه شي کولی که چېرته موږ په موبایل کې ټایپینګ کوو موږ کومه اشتباه د سپیل وکړو یا د ګرامري اشتباه وي هلته موږ ته سجیشن وکړو چې ګوره دغه ته تو اشتباه وکړه دغه کار دلته موږ ته څه شی کړو مایکروسافټ ورډ پروګرام یې هم څه کړو کړلی شي ښه مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا د مایکروسافټ کمپنۍ دی خو نه څه شوی دی تولید شوی دی په 1983 کال کې دا بازار ته وړاندې شوله په 1983 کال کې هلته څه کړی و تانا وړاندې شو تاکې تانا څه شی و ورډ پروګرام و بیا په 1993 کال کې څه شو دا مکمل پاکیج ته ووښته اوس وګورئ که تاسو چېرته رسئ مثلا آفیس دا اوس دا پاکیج د چی په نوم یادي د آفیس صحیح شو ځکه په دو کې ورډ دی اکسل دی پاورپوینټ دی آوټلوک دی ډېر پروګرامونه دي ټول په دو ته پاکیج ویل کېږي آفیس پاکیج دا هغه پروګرامونه دي چې په آفیس کې په دفتر کې څه کېږي په کار کېږي ضرورت یې ورته نو د اوله چې په 1983 کال کې دا تولید شو او جوړ شو بیا تر 93 څه دی و تنو په 93 کې دا مکمل پاکیج شو ټول یو ځای شو یو پاکیج لاندې بازار ته وړاندې شول او تر ټولو نه وروستنی ورژن چې و هغه 20 ورژن دی صحیح شوله په 2021 کال کې څه شو بازار ته وړاندې شول اوس موږ همدغه تر ټولو وروستنی ورژن وایو زده کې ویل صحیح شوله تر ټولو وروستی اوس په درې کاله وروسته هر اپډیټ څه کېږي د هغه راځي د آفیس پاکیج راځي درې کاله وروسته دا اپډیټ کېږي سږ کال بیا اپډیټ کېږي خو تر اوسه پورې اپډیټ شوی نه دی صحیح شوله ښه اوس وګورئ ورډ پروګرام د چی دپاره استفاده کېږي ما خو درته وایي چې ډېرو کارو دپاره استفاده کېږي دلته صرف ما څلور نمونې تاسو ته راوړي اول ډاکومنټیشن دپاره ډاکومنټیشن لکه تاسو څنګه چې پوهېږئ صحیح شوله اسناد یا هغه مواد چې په هغه په لیکنې بڼه باندې وي دا ته ډاکومنټیشن ویلی شي صحیح شوله او بل کمپوزینګ یا هم څه شی دی بوک رایټینګ دی د کتابونو مجلو د ډیزاین او لیکلو دپاره دونه موږ استفاده کوو د ډیزاین دپاره اوس نور پروګرامونه استفاده کېږي صحیح شوه په دې کې ډېر محدود اندازه ډیزاین موږ کولی شو مجلو د کتابونو ډیزاین دپاره نور پروګرامونه هم کېږي خو کمپوزینګ د کتاب په همدغو کې ترسره کېږي ځکه ډېر اسانتیاوې موږ ته د څه کېږي وړاندې کېږي ښه بل د مثالنټر دی صحیح شوه مثلا هغه که اسناد وي او هر شی چې په کاغذي بڼه باندې وي صحیح شوه هغه فورمې دي ډېر نور اسناد کېدلی شي په عموم کې بیا د چی دپاره استفاده کېږي آفیس ورک دپاره د دفتري کارونو دپاره آفیس ورک کې سپینو کوم کارونه نشي کېدلی صحیح شوه ټول کارونه موږ کړلی شو چې دغه هغه په واسطه باندې ورډ پروګرام په واسطه باندې
ترسره کړلای شو. صحیح شوله؟ ښه. بل دې موږ څه شی دی ولې موږ د مایکروسافټ ورډ نه استفاده کوو؟ څه کومې ښې ځانګړتیاوې وې چې خلکو دومره انتخاب کړو؟ په لسګونو نور داسې پروګرامونه شته دي چې دغه کار کولی شي. نو ولې د بعضې کسانو مثلا لکه موږ تاسې ورډ انتخاب کړی دا د پروګرامونو پر منځ کې دا ځینې ځانګړتیاوې دي. اوله ځانګړتیا څه شی ده چې دا په اتوماتیک ډول سره څه لیکو املایي او ګرامري هغه څه لیکي تېروتنې په اتوماتیک ډول سره نیسي اصلاح کوي. صحیح شوله؟ بیا په دو دوران کې تاسو بیا زده کوئ. ښه املایي تېروتنې صحیح شوله؟ هغه موږ سره په سرک هغه باندې ښودل کېږي لیکه باندې لکه دلته چې تاسو ګورئ. صحیح شو؟ دا موږ سپیل غلط کړی دی چې کله موږ سپیل د یو لغت غلط ولیکو ټول لاندې سره لیکه کش کېږي. کله چې ګرامري تېروتنه وکړو ټول لاندې شنه لیکه کش کېږي. صحیح شوه؟ دا په نظر کې درڅ ونیسئ. ښه بله ځانګړتیا د ورډ څه شی وه چې په یوه وخت کې څو کسان په یوه ډاکومنټ باندې څه شی کولی شي کورس کړلی شي. فرض کړئ چې موږ یو نیټورک یو. صحیح شوله؟ تاسو سم کمپیوټرونه دي تاسو په خپلو کورو کې وایي زه دلته ومه موږ به هرحاله په یوه وخت کې یا بدون د یوه وخت نه په هر وخت کې چې تو زړه وي د ما زړه وي د بل زړه وي کار پرې کولی شي خو ایډیټینګ به ټول په یوه نقطه کې وي. صحیح شوه؟ یعنې څو کسان په یوه وخت کې په یوه ډاکومنټ باندې په شریکه کار کړلی شي. خو دا خاصیت څه لري؟ صرف ویب آفیسي لري. صحیح شوه؟ دا په انټرنیټ کې کار کوي. تاسو ځکه مشکل نه وه پرې پوه شولی؟ ښه رسو اوس د مایکروسافټ آفیس کلنۍ قیمت په کلني ډول موږ باید مایکروسافټ کمپنۍ ته چې کله موږ آفیس پکیج کاروو 100 روپۍ باید موږ ورکړو. تاسې څو کاله د هغه نه استفاده کړې ده د آفیس نه مایکروسافټ ورډ پروګرام نه یا د اکسل نه؟ په 2-3 کاله کې خو به ښه ډېر قرضدار هم وایي ځکه تاسې په 10 روپۍ په پرسو اخیستلی. صحیح شوه؟ ښه اوس چې کله موږ غواړو چې اصلي هغه لیسنسکي والا اوریجنل آفیس پکیج پروګرام موږ هغه کې وخلاصوو د هغو دپاره باید موږ پیسې ورکړو. دا قانوني بڼه ده. اوس چې موږ تاسو استفاده کوو دا په غیر قانوني ډول دی. صحیح شوله؟ اوس وګوره ایډو پارک څه شی دی؟ دا پارک به زه درته وښیم. موږ یې مفته استفاده کوو که نه؟ خو که چېرته تاسو لویو دفترونو ته ورشئ هغه پیسې ورکوي. ولې؟ هغه پیسې ولې ورکوي؟ آفرین. آیا په قانوني بڼه باندې استفاده کوي؟ خو نو په دوی کې ګټه څه شی شوه؟ د دوی هر فایل هر پروګرام کې چې دوی لیسنس کې اخیستی وي که خراب شي هغه پول سپورټ ورکوي. هغه بېرته ورته جوړوي هر مشکل چې رامنځته شي. که چېرته د موږ دلته کوم مثلا فرض کړئ موږ یو کتاب لیکو هغه خراب شو سم دلته ډیمیج شو د بین ولاړو ده هغه لاړو ځکه موږ نشو کولای مایکروسافټ کمپنۍ موږ ته هیڅ ډول سپورټ نه کوي ځکه موږ په غیر قانوني ډول دا هغه کړی دی دا کار کړی دی کوریوي اما دوی ته بیا پول سپورټ ورکوي هر شی چې خراب شي کولی شو ته سپورټ ورکړو. ښه دغه درې ورژنونه دي د درې وړ نه موږ استفاده کړی شو. اول فیملي لپاره دی موږ هدو لپاره موږ $99 باید په کلني ډول سره ورکړو. صحیح شوله؟ پرسونل لپاره باید $99 باید ورکړو په کلني ډول. بل د هم او سټوډنټس لپاره چې دی صحیح شوله دغه پیسې موږ ورکولی شو. خو دا قیمتونه ځینې وخت ښکته او پورته رسي دا د کوم ورژن لپاره دی 2019 کال کې چې هغه شوي وو. صحیح شوه؟ اوس څه هم دی؟ 23 آفرین. اوس راځو موږ د مایکروسافټ آفیس انسټالیشن ورډ هم انسټال کړی؟ نه هم دی انسټال کړی؟ ښه که ورډ انسټالولی شئ موږ خو په کمپیوټر کلاس کې ویلی هم وه. آفرین. ښه انسټالیشن خو ډېر ساده کار دی هغه به موږ دلته زده کوو خو په څو طریقونه موږ د انسټالیشن کولی شو. اول دا چې تاسې لاړ شئ بازار ته یو CD واخلئ. صحیح شوه؟ CD کرک شوې ده خپله CD یا د ایران نه رسي یا د پاکستان دا هغه هېوادونه دي چې دا سافټویر کرک کوي هغه لیسنس کېږي چې کوم معلومات هغه مې فرض یو ساده مثال یې داسې درته وښیم مثلا زه ولاړلم دا آفیس پکیج مې هغه اصلي ورژن مې واخیستلو پیسې مې ورکړې هغه ماته یوه کلیر کېږي کی لیسنس کی ورته وایي دغو په اساس زه دا څنګه کولی شم کرکولی شم انسټالولی شم. خو زه رسمه دا کلی تاسو ټولو ته درکوم. صحیح شوله؟ نو دلته بیا څه غلی شولو د ټولو سره شریک شولو اما سپورټ به د یوه نفر سره وي د اصلي والا سره. چېرته اوس زه راشم یو BCD طریقه یې کوو هغه ساده کار دی بازار ته موږ یو CD خلو کمپیوټر ته اچوو انسټال یې کوو. دوهم څه شی کولی شو؟ کرک کوو
صحیح شو چې دا موږ په هغه کې ویلا او په وینډو هغه کې ویلا او چې موږ پروګرام څخه کراکیو خو کوم انسټالیشن چې موږ اوس کو دا به هم کراک کېږي دا ټایم زده کیو صحیح شو هغه به هم تاسو کوئ بل دا چې موږ لیسنس کې واخلو دغه پورته پیسو نه موږ یو بسته واخلو او دوی ته یې ورکړو د موږ ته هغه د په بدله کې څه کوي پیسې به موږ ورکړو صحیح شو دلته داسې څوک شته نه دا ټول پروګرامران دي اوس ښه مثال دا دی مثلا په دې کې هغه فایل دی چې وباسي د افیس پاکیج نه هر سافټویر چې هغه کې غواړي د مونږ لیسنس کې غواړي هغه دې بيخي بوس دی بیا کار نه کوي صحیح شو ښه اول فلاش تا دی انستالیشن به وکړو کنه کوشش وکړئ کمپیوټر کې به تاسو اپډیټ اوسئ که غواړئ چې د دغو کافرې نه شاته پاتې نه شئ تاسو به اپډیټ اوسئ ځکه کمپیوټر یو ځینې علم دی چې ثانیه په ثانیه پکې اپډیټ رسي ثانیه په ثانیه نو تاسو افیس پاکیج ته وګوره هر 3 کاله وروسته په اپډیټ کېږي مکمل انستالیشن ډېر ساده کار دی ډېر ساده دی اوس ګورئ زه رسم دلته په بل وینډوز کې انسټال هم ځکه دلته موږ سره د مخکې انسټال دی مخکې خو به مو کارولی وي دا پروګرام ورډ که نه ساده دی موبایلو ته هم شته دی موبایلو کې هم کارولی معمولا موږ چې کله د انټرنیټ نه راخلو د هغو سره یوه لیسنس کې هلته په ویب سایټ کې وي یو هم کرک فایل ورسره وي خو د دوی سره اوس موږ چې کوم ډاونلوډ کړی کرک فایل دی ورسره صحیح شوله هغه به موږ رن کوو بیا وروسته هغه کرک کېږي که چېرته تاسو مثلا تنها انسټالیشن وکړئ 2 ورځې چې کور کې 3 ورځې در باندې بندي وي مکملې بندي وي هېڅ کار په هغه کې موږ نشو کړلی ښه ځم د سپیسي ته زیپ فایل په اړه هم معلومات وو که نه دا د موږ سره په زیپ فایل کې دی اوس وګوره کله چې زه دا فایل تاسو ته ولېږم تاسو کمپیوټر کې به هم داسې معلومي هلته نه خلاصي د هغو دپاره به تاسو دا هغه انسټالوئ پروګرام دا چې کله موږ انسټال کوو اوس وګوره ډن اوکې اوس یې ریفرش کړه وګوره هغه څه غلی شو اوکې انشاءالله دا اوس څه غلی کې وه ایکسټراکټ کې وې آفرین اها یو کار به تاسو کوئ یو ورځ دا ایکسټراکټ کړم چې هغه معامله دلته پېښېږي که نه کله چې تاسو ایکسټراکټ کوئ د دوی سره کرک فایل دی کرک فایل چې تاسو څنګه وینډوز وویني هغه ډیلیټوي د هغو دپاره به څه شی کوئ کرک فایل چې کله وینډوز ګیر کړو ځکه دا غیر قانوني کار دی هغه یې سمدلاسه ډیلیټوي باینوي د هغو دپاره فایروال او انټي وایرس باید فالوئ صحیح شو یو ورځ موږ ګورو چې داسې معامله دلته پېښېږي او که نه پېښېږي ځکه دا زموږ ورچوال ماشین دی که چېرته پېښېدله नेटवर्क ته به راشئ دلته به راشئ چېرته فایروال ته دا فایروال چې کوم دی ډومین دا به ټول غیر فعال کړي دا به څه غیر فعالوئ چې کله تاسو کوم پروګرام کرک کول وګورئ دا ما تاسو ته ویلي وو په وینډوز کې
ځکه دا یې حذفي وي باینري کرک فایلونه ټول دي باینري. دا به مو غیر فعال کړو. او بل مو انټي وایرس هم غیر فعال وو. رسو منیج سیټینګ ته ریل ټایم پروټیکشن هم غیر فعال وو. کلاود هم غیر فعال وو. دا موږ په وینډوز کې ویلي وو. دا موږ اوس غیر فعال شول. اوس د موږ انټي وایرس په فایروال څخه شو موږ کوم غیر فعال شو هیڅ فعالیت نه کوو. موږ په کمپیوټر کې هر څه غیر فعال کور هم راته کرک. رسم زه اوس د باندې ډبل کلیک کوم او وګوره کله چې دا تاسو وروسته دلته موږ کوم فایل نصبولی شو. آفرین سیټ اپ یا هم اپلیکیشن. سیټ اپ معمولا د هغو پروګرام نوم وي چې کوم انسټال کېږي او څه خپله به معلوموئ چې انسټال کېږي. دلته اپلیکیشن ورسره لیکلی ټایپ کې صحیح شوه. زه رسم ډبل کلیک کوم دلته یا هم انټر یس. اوس وګورئ دا اکټیویټر او په دغو کې بل فایل دی دو پوسټه مې دا کرک یو خو دو کرک ډېر ساده دی صرف پروګرام دی هغه مو رن کیو صحیح شوله. اول به نصبوئ بیا چې نصب کوي تاسو ته 2 او 3 ورځې کېدای شي کور دار کو بدون د کرک کول نه بیا یې در باندې بندي وي صحیح شوله بیا یې بندي وي. ښه ګورئ انسټالیشن به دلته په خپل وینډوز کې وکړو. هلته موږ اگر چې انسټال کړی هم دی هغه هم زده کړل چې فایروال او انټي وایرس څخه غیر فعال وو صحیح شوه. زه دا کوم ده ځکه کمپیوټر باندې فشار ډېر دی. ښه اوس وګورئ رسو دلته د موږ سره اوپن کیو. کله چې دلته تاسو ډبل کلیک وکړو رسم انټر یس خو موږ د مخکې نصب کړی دی نه دلته موږ نصب کړی دی د مخکې. ښه تاسو کمپیوټر اوس فعال دی دا چې کله ورشي هلته بیا هغه کړو وچوو نو نصب کېږي اسانه. کله چې دلته لاړئ دلته بېرته اکسټراکټ کېږي دا پروګرام. کله چې اکسټراکټ شولو صحیح شوه هلته به ورژن انتخابوئ رسي صفحه درته کمپیوټر دې فعال دی. ښه دا پروګرام ورته ورسي. ښه بل تو پرې به موږ نور درس ولري چې وخت هم نوي ضایع شوی. بل د موږ سره د ورډ پروګرام د خلاصولو یا پین کولو طریقې دي هم مختلفې طریقې دي. تاسو چې یو هم ترې زده شئ بحث نه کوم. اوس تاسو چې د درس زده کوونکي په حیث چې هغه وینډوز ویلی دی بدون د دونه صحیح شوله تاسو څه خلې دا هغه راخلاصوی شئ. یا که ډیسکټاپ کې خالي راټ کلیک نه کلیک وکړو ډبل باندې خلاصېږي او بل چې په سرچ کې کله ولګي سرچ صحیح شو مختلفې طریقې دي. اوس که زه راشم اول چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ یا هم لاړ شئ کوم وینډوز تاسو اوپن کړی وي هلته په نیو آیټمز باندې کلیک وکړئ دلته تاسو سوي په صورت کې دا وي چې تاسو نصب کړی وي. که چېرته رایټ کلیک وکړئ په ډیسکټاپ باندې هلته په نیو کې هم تاسو شته وي دلته صحیح شوه حتما وي په صورت کې چې تاسو نصب کړی وي. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به دلته نوم ورکړئ او انټر تاسو فایل جوړ شو. خو اوس طریقه د اوپن کولو ده. اوس وګورئ د سټارټ منیو طریقه کولای شئ
اوس وګوره که زه راشم دلته ټول منیو باندې کلیک وکړم ورته ولیکم چې ورډ سم درسته مو ته راغله که نه دا دې زه که په اوپن باندې کلیک وکړم یا انټر باندې کلیک وکړم دا موږ ته خلاصېږي صحیح شوله که بل دې رن دې طریقه موږ کړلی شو مثلا زه رسمه وینډو اور باندې کلیک کوم صحیح شوله دلته ورته لیکم څه شی ورته لیکم وین ورډ کله چې وین ورډ موږ ولیکل موږ ته د دوه طریقه موږ لا خلاصولای شو د سی ام ډي کمانډ د طریقه موږ کړلای شو الته لیکم سٹارټ وین ورډ او چې د سی ام ډي طریقه موږ خو تاسو چې یوه مزدا وی سرچ دا شو حال دی صحیح شو هر پروګرام چې وي هغه تاسو ته اوپن کی کله چې تاسو ته اوپن شو اوس دا د موږ سره د مایکروسافټ ورډ شی دی انټرفیس دی یوه خبره به تاسو په نظر کې درساني سه چې وینډو پارک نه کوم ورې موږ لاس وینډو ویلې دلته موږ پورې وو یو لاس وینډو هیڅ پارک نه کوو په یو پروګرام چې کله موږ زده کیو که هغه په لاس کې وي که په یو لاس کې وي ټول کوماندونه اپشنونه ټول څه وي یو ډول وي پارک نه پې کوو صحیح شوله نو دا تاسو باندې تاثیر نه اچوي چې مثلا موږ لاس کوریو او که یو هم یو لاس کوریو تر روچه دا کمپیوټر ته صحیح شوله مشکل خو نه وکړه ښه رسو اول موږ د هغه انټرفیس پیژنو د ورډ تاسو ته هم دا صفحه درکړئ په دوی کې دا صحیح تاسو باید وپېژنئ صحیح شوله ځکه چې موږ اوس د دوی یادونه کوو تاسو باید په دوی باندې پوه شئ چې د موږ هدف دلته کومه صفحه ده او کوم کمانډونه دي صحیح شوله دغه صحیح ته شی ویل کېږي ګټ اکسس کیبورډ دلته معمولا هغه اپشنونه او کمانډونه وي چې موږ ډېر ضرورت ورته لرو لکه انډو دی ریډو دی سیف دی یا فوټو سیف دی دا هغه کمانډونه موږ باید دلته وي چې په ټولو نه ډېر ضرورت ورته کېږي او دوی ته ډېر ضرورت کېږي صحیح شوله بل د موږ څه شی دی ټایټل بار دلته به د ډاکومنټ ټایټل وي بعد کې موږ کتاب لیکو هلته موږ ورته لیکلی چې بوک دلته باید شی راشي بوک بیا هم ورډ څه شی دی د پروګرام نوم دی ډاکومنټ فایل د موږ څه شی دی ټایټل یې دی بل د موږ څه شی دی منیو بار هم ورته ویل کېږي او ټابس هم ورته ویل کېږي صحیح شوله دغه هر یوه ته دغه ټول ته منیو بار ویل کېږي صحیح شوله او د هر یوه ته بیا ټاب ویل کېږي مثلا فایل ټاب دی یا هوم ټاب انسرټ ټاب صحیح شوله د هر یوه ته څه ویل کېږي ټاب ویل کېږي ښه بل د موږ څه شی دی کاپشن بټن یا هم کنټرول بټن دی چې د پوسټه باندې موږ پروګرام دی موږ ورډ پروګرام سره کولی شو کنټرول کولی شو صحیح شوله بل د موږ څه شی دی ریبن دی ریبن موږ کول دغه صحیح ته ویل کېږي صحیح شوله دوی کې ګروپونه دي یو داسې مینه چې د ګروپونو مجموعې ته ریبن ویل کېږي اوس وګورئ دلته د موږ څه شی دی کمانډونه دي دغه هر یوه ته داسې نه ده چې دلته مو ته په نښه کړی دی چې دوی ته کمانډ وایي دو هر یوه ته کمانډ ویل کېږي صحیح شوله مثلا لکه دلته بولډ کمانډ صحیح شوه موږ مثلا وایو چې ایټالیک کمانډ آفرین بل د موږ سره دلته ګروپونه دي که په موږ ګروپونه دلته جدا شوي که نه دا د موږ سره یو ګروپ دی دا د موږ سره بل ګروپ دی او دا د موږ سره بل ګروپ دی صحیح شوه او که دغو کوچنیو نقطو ته وګورئ څه ویل کېږي ډایلګ باکس صحیح شوه دې ته ډایلګ باکس ویل کېږي کله چې موږ مثلا کوم اپشنونه کاریو دلته د موږ هغه ضرورت نشو راپه نو بیا څو ډایلګ باکس کې صحیح شوله هلته هغه خپل مربوط سیټینګ هلته ګورو هلته حتما بیا سره کېدلی شي صحیح شوله بل د موږ سره سکرول بار دی سکرول بار په دوه ډوله دی یو د موږ سره آفرین صحیح شوله یو د موږ سره عمودي دی یو د موږ سره افقي دی صحیح شوله عمودي خو چې کله موږ سره کتاب وي څو صفحې کله چې سکرولینګ تر سره کړای شي او افقي چې کله موږ مثلا ډېر زوم ان کړی وي ټول پورې موږ د افقي موږ ته نشي رسېدلی صحیح شوله هوریزونټل او ورټیکل سکرولینګ موږ دلته درلودلی شي بل د موږ سره چې د انسرټینګ پوینټس دی چې کومه ده چې موږ ټایپینګ شروع کیو صحیح شو دا باید تاسو تر څو پیژنئ ښه بل د موږ څه شی دی سټیټس بار دی دلته د موږ کوم هغه د کوم پروګرام کې چې موږ کار کوو یا کوم ډاکومنټ چې موږ اوپن کړی دوه معلومات وي مثلا دا په کومه ژبه دی اکسسیبیلیټي څه ډول ده څو پیجه شولو بارحاله په څوم پیج کې او داسې نور ځینې معلومات یې دلته موږ ته څه غلي کول کېږي صحیح شوله بل ویو بټنز دي دا پوسټه موږ د ډاکومنټ ویو یا چې څه ډول موږ ته معلومیږي هغه څه لیکلی شي مشخصولای شي صحیح شوه د پوهې خو شویه مشکل خو نه وه زوم ټولز دي چې زوم ان او زوم اوټ دلته موږ ترسره کولی شو نو دا د موږ سره شی و د ورډ ایم اس ورډ انټرفیس و چې دوی سره باید موږ په نوم کې بلدتیا ولرو پروګرام د کاپي کړه
کته صفحه چیرې شو نور مشکل نه لري نم خو به دې ورکو هو پوکې ناس کو کې نشته خاطر تاسو یو کاپی کوي یو ځله دا نمونه به تاسو در سره زده کړئ شو دا ورقه چې کومې درکړې دوه صفحه کې بس صحیح کروپ شو ځکه دا په ورچوب